د نن د مشاعرې د قدرمن صدر نیاز محمد مخمور صاحب په اجازه یو کلام دی چې پردي نه دي پښتانه دي څو کسان پردي نه دي پښتانه دي څو کسان باید وی پېژنو غله دي څو کسان پردي نه دي پښتانه دي څو کسان باید وی پېژنو غله دي څو کسان لوټولو ته زموږ له اویا کالو لوټولو ته زموږ له اویا کالو په یوه خوله په یوه زړه دي څو کسان او د هر کلي بدبختي غواړي بدبخته د هر کلي بدبختي غواړي بدبخته په بر کلي کې پراته دي څو کسان او دشمن ور ورټکوي ورته ولاړ دی دشمن ور ورټکوي ورته ولاړ دی د مرګي په خوب ویده دي څو کسان او دشمنان دي خاینان دي را سره دي دشمنان دي خاینان دي را سره دي په مزل را سره مله دي څو کسان او په نارو مسولې غاړې ورته وچي په نارو مسولې غاړې ورته وچي خو هیڅ نه اوري کاڼه دي څو کسان پټه هره دشمني را سره کاندي پټه هره دشمني را سره کاندي خو ښکاره بیا ډېر خواږه دي څو کسان و پردي ډول ته سر غورځوي تل ناڅي و پردي ډول ته سر غورځوي تل ناڅي نه پر غم نه پر واده دي څو کسان احترام سلام چې قام ورته کوي تل احترام سلام چې قام ورته کوي تل قدرمن دي ډېر درانه دي څو کسان او دا یو څه یې لا مولوي صاحب دا یو څه یې لا یو څه ګزاره کاندي دا یو څه یې لا یو څه ګزاره کاندي د سړي زامن یې نه دي څو کسان دا یو څه یې لا یو څه ګزاره کاندي د سړي زامن یې نه دي څو کسان سل غوایي به کړم خیرات که زیری وسو سل غوایي به کړم خیرات که زیری وسو چې راځه کماله مړه دي څو کسان سل غوایي به کړم خیرات که زیری وسو چې راځه کماله مړه دي څو کسان پردي نه دي پښتانه دي څو کسان باید وی پېژنو غله دي څو کسان یو جهان مننه قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ دغه ویډیوګانې مخته را سره شیروئ ستاسو یو جهان مننه قدرمن اوسئ موږ به تاسو ته پر ستړي پښتون په وخت په وار باندې ادبي خپرونې وړاندې کوو او تاسو یې را سره اورئ یو جهان مننه